ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1405 هجري شمسي کال د جوزای غبرګولي د میاشتې 14 نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو هم د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حق یارم. بسم الله الرحمن الرحیم. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال لغمان ته د سفر په ترڅ کې د دې ولایت له والي او یو شمېر نورو مسؤلینو سره ناسته وکړه. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معین شیخ عبدالرحمن منیر لغمان ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د یاد ولایت له والي، مرستیال والي، د امنیه قومندانۍ امنیتي مرستیال، د استخباراتو ریاست مرستیال، د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر، د علماو شورا رئیس او د امر بالمعروف او نهي عن منکر ریاست له استازو سره ناستې ترسره کړې. د ولایت مقام له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي د یادې ناستې په پیل کې د لغمان والي قاري بختیار معاذ د کورنیو چارو وزارت د راغلي پلاوي هرکلی کړی او د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولایت لاسته راوړنې او شته ستونزې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په دې وروستیو کې د نشهیي توکو د مخنیوي په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. نشهیي توکي تر ډیره مهار شوي او هغه کسان چې د دغو توکو په پلور او قاچاق کې ښکېلو نیول شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې د لغمان والي همداراز د متعدینو او سوالګرو د ستونزو یادونه کړې او د کورنیو چارو وزارت له مشرتابه غوښتي چې پر نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې او بیا رغونې په برخه کې لا زیاتې همکاري وکړي څو هغوی بیرته عادي ژوند ته راستانه شي. د خبرپاڼې له مخې په همدې حال کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معین شیخ عبدالرحمن منیر د لغمان ولایت له ادارې څخه د ترسره شوي فعالیتونو له امله مننه کړې. نوموړي ویلي د اسلامي امارت د مشرتابه د حکم له مخې د دوی هڅې دا دي چې په مرکز او ټولو ولایتونو کې د نشهیي توکو کچه 0 ته راکمه کړي او روږدي کسان د درملنې لپاره اړوند روغتیايي مرکزونو ته ولېږدوي. نوموړي همداراز ډاډ څرګند کړی چې د سوالګرو د راټولولو، ثبت او د هغوی د ملاتړ لپاره د ځانګړو پروګرامونو له لارې به لازمې اسانتیاوې برابرې شي تر څو هغوی وکولی شي د ټولنې د فعالو غړو په توګه خپل ژوند ته دوام ورکړي. د ناستې په پیل کې دواړو لوریو د نشهیي توکو د مخنیوي، د معتادینو د درملنې او د ټولنیزو ستونزو د حل لپاره پر ګډې همغږۍ او همکاري ټینګار کړی. د لغمان یو شمېر علما کرامو د دې ولایت له والي سره د خواخوږۍ ناسته وکړه. د لغمان ولایت د بېلابېلو سیمو یو شمېر دیني عالمانو د لغمان والي قاري بختیار معاذ سره ناسته وکړه او د هغه د کورنۍ غړو د مړینې له امله یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړه. د ولایت مقام د رسنیز دفتر خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې علماو د مرحومینو لپاره د مغفرت او لوړو درجاتو دعا وکړه او ویل چې مرګ یو الهي حقیقت دی او هر انسان به له دې نړۍ څخه کوچ کوي. ورته مهال د لغمان والي قاري بختیار معاذ د علماو له حضور او خواخوږۍ څخه مننه وکړه او ویل چې د علماو ملاتړ او دعاوې د خلکو او نظام ترمنځ د یووالي او ورورولۍ څرګندونه کوي. نوموړي زیاته کړه موږ ټول د یو هدف او یو مسیر لارویان یو. زما د کورنۍ غړي د یو نیک او سپېڅلي مقصد لپاره د بیت الله شریف په لور روانو خو د ترافیکي پیښې له امله یې ژوند له لاسه ورکړل. دا د الله تعالی پرېکړه ده او موږ پرې راضي یو. د غونډې په پای کې علماو یو ځل بیا د مرحوم لپاره د مغفرت، جنت الفردوس او د کورنیو لپاره د صبر او زغم دعا وکړه. د قرغیو امنیه قومندانۍ منصوبینو د جعلي افغانیو د لرلو او چلولو په تور یو تن نیولی دی. د قرغیو ولسوالۍ امنیتي ځواکونو یاد کس د ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 4,000 جعلي افغانیو سره لاس په لاس نیولی دی. د لغمان امنیه قومندانۍ د خبرپاڼې له مخې نیول شوي کس د لومړنیو څېړنو پر مهال اعتراف کړی چې له دې وړاندې شاوخوا 26,000 جعلي افغانۍ هم په خلکو چلولي دي
او پاتې 4,000 جعلي افغانۍ ورسره د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. د امنیه قمندانۍ مسؤلینو ډاډ څرګند کړی چې امنیتي ځواکونه به د جال، درغلۍ او نورو ناقانونه کړنو پر وړاندې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي او هیڅ چاته به د خلکو د حقونو د ضایع کولو اجازه ورنه کړي. لغمان کې له 114 راستنېدونکو کورنیو سره د مدني اسنادو د ترلاسه کولو لپاره نقدي مرسته ترسره شوه. د لغمان ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست د خبرپاڼې له مخې د دې ریاست په هلو ځلو د ودان مؤسسې په تخنیکي همکاري او د UNHCR نړیوالې ادارې په مالي ملاتړ د مدني اسنادو الکترونیکي تذکرو د ترلاسه کولو په موخه 114 تنو مستحقو کورنیو سره نقدي مرسته ترسره شوه. د خبرپاڼې له مخې د یاد پروګرام له لارې هر مستحق ته د لومړي قسط په توګه 250 افغانۍ ورکړل شوې تر څو د الکترونیکي تذکرو د ترلاسه کولو اړوند لګښتونه پرې پوره کړي او د قانوني هویت د تثبیت په برخه کې له شته ستونزو څخه خلاصون ومومي. په خبرپاڼه کې زیاته شوې الکترونیکي تذکره د هر وګړي لپاره یو مهم مدني سند ده چې د مختلفو دولتي او ټولنیزو خدماتو د ترلاسه کولو زمینه برابروي. له همدې امله د دې پروګرام موخه دا ده چې مستحقو کورنیو ته د مدني اسنادو د ترلاسه کولو په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې شي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست په خپله خبرپاڼه کې د مرستندویه مؤسسو له دوامداره همکاري او ملاتړ مننه کړې او هیله څرګنده کړې چې په راتلونکي کې به هم د ورته پروګرامونو له لارې د اړمنو او مستحقو کسانو ستونزو ته رسېدنه وکړي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې یادې کورنۍ یو کال وړاندې د ذکر شوې مرستې د ترلاسه کولو لپاره معرفي شوي وې. لغمان کې د پشخانو د ویش کمپاین پیلېږي. په لغمان ولایت کې د ملاریا او نورو حشري ناروغیو د مخنیوي په موخه د پشخانو د ویش کمپاین د دولت شاه او علي شنګ ولسوالیو څخه پیلېږي. یادې څرګندونې په لغمان ولایت کې د MMRCA مؤسسې ولايتي مسؤل ډاکټر عبداللطیف ظهیر او د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد رشید روزي، د لغمان ولایت د اقتصاد رئیس مولوي عطا الرحمن فاتح او د یاد ریاست انکشافي امیر خلیل الرحمن صدیقي سره په خبرو کې کړي دي. د اقتصاد ریاست د خبرپاڼې له مخې 4 واړو مسؤلینو په دې ناسته کې د کمپاین د تطبیق پر څرنګوالي، د هدفمندو کورنیو پر ټاکنې، د پشخانو د عادلانه ویش او د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ په اړه خبرې کړي. د خبر له مخې د یاد کمپاین موخه د مرلیا ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی، د عامې روغتیا ساتنه او د زیانمنو کورنیو ملاتړ دی چې له مخې به یې په ټاکل شویو سیمو کې مستحقو کورنیو ته پشخانې وویشل شي. د لغمان د اقتصاد رئیس مولوي عطا الرحمن فاتح د یادې پروژې هرکلی کړی او تطبیق کوونکې مؤسسې ته یې د ویش پر مهال د افغانستان د اسلامي امارت د کړنلارې له مخې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کو بریدوس.